همیشه ویل ته زمونږ د شینوارو سادهګۍ پسې شی وایي نو سادهګي سیوا په شینوارو کې مشتا په کوچانو کې مشتا په پشي زبان کې مشته سیوا زمونږ یو شینوارې په دې پولی محمود خان کې روانو زه ورته راتلم پاسپورت مې جوړول چې ګوري لاندې یو $100 پراته و دا ډالر یې راته راواخیستل دا لوټ داسې لاس کې تاوړي راته وایي هغه ډالر به دې خواکسي نو چې څنګه عکس وکړو بیرته وګورلو دا خبره ده کوم لوچک تذکیره ده نو سیبا سادگی فرض ہے کړه او خفګان منی د خوشاله پروګرام دی الله دا مشران اندر شه نیپال لري چې د مشرانو په وجه موږ دا ټول راغونډي او د زړونو خوشحالي ده ډېر مو د پښه د زمونږ یو شینواره بازار لته نو د ننبي دکان ته ولیاړو نو ننبي اوس لګره ډوډۍ پخای دی وته ولاړ دی اخره کې وتی ماما مور د ترشوش ډوډۍ پخپل پخای الله مبارک الله تعالی یقینو کې روش مونږه ټشتانیو ولسوال صاحب مونږه ټشتانیو او په مونږ یو قسم چینجی شغې د دوسره چینجی وي چې تاسو د لاسونو پړکار نه دا په مونږ کې سینجی شي نو خیر د انعام درنه غواړو علامه باندې رايو وګړه د لږه ناشته معمولی غوندې نامې نه نو د ګورم ډیم فل کې فرق دی چې کلم لاسونو پړکیال تر انداسي کې الله دې خوشاله باندې نو د سادهګۍ باره کې خبر کوو سیوا استادو فرمایش پورا کوما سیوا توجه نن ما دې عمرګری وی ته کوم ځای راغلی مول شینوارو لا وې دا غونډه د چا د مال د شینوارو او شاته په بورډ باندې څه مال شینواری نو ما دې ته صرف د شینوارو خبرې وکړه او موږ درځه لیکل درکو چې تاسو کوم نه خبر کی نو د ځان دغه کوم تاسو خو خاورم یقینو کې نه بجې بیگاول سوال ته به څنګه ولو وی پر طریقه بزان را رسي او لار کې لار بند ودته اورونه لګیدلې دي سره چې بول سره بس موټر سایکل ارمان میو یو ورځ په موټر سایکل داسې روډ باندې ولاړم موټر سایکل مخ را روان دي نو دا موټر سایکل سره رواني مخ نه دا غاږي او چې بیا کله تیر شي نو سیوا کو تاسو د ټولو اجازه دي نو زه یو دوه خبرې صرف د سادهګۍ باره کې کوم او یو شعر وایم د شعر نه پس به ماته د لاسونو د پړکار نه پته ولګي چې تاسو مال اجازه راکوئ وې د ژوند په هر لاره هر سفر مبارک شه د ژوند په هر لاره هر سفر مبارک شه راغلي مېلمانه او مشران من ټول درته په مینه باندې وایي ولسوال صاحب چې دغه غونډه دغه راتګ مبارک شه الله ماشاءالله باندې زمونږ یو شینواره په هډه سادهګي وسه دا اوس موږ تعلیمونو کولګه ډیسکو ټیکنالوژي دور شو په خا ډېر سادهګي وسه زمونږ یو شینواره غره د مارکولا الته د کسب دکان نو اوس غوخه مرا جوړند ده لره مرا جوړند ده جګر مرا جوړند زمونږ ماما ورغه لره ده ونی ولا کسب ته وی ماما لا بخمل غس په څو سیبا لک سادهګۍ ته او زه بار د ما په ټلویزیون باندې ګوره سیبا شمشاد او المار باندې په انعکاس ټلویزیون ما دا خبره کړې چې یو کلیوال هر وطندار کم زره چې کم د کم زید خپل ژبې نه انکار نشي کولای زمونږ شینواری نشو ګرځي په خپل شینوارو ژبه کې خبرې کوي کوچین دي موږ هم زاتار پاره راډو خاوي الله مې تو ګره سم درو چې ماته کجوره دا سړی زما ډېر خوږ په محفل کې زما هغه سړی خوږ چې کوم چا سره غږ لګو نو خبره سادهګۍ پوری پوسه وا سادهګۍ کوم شینوار کوم دا کوچانو کوم دا پشي زبان کې دا سیوا ما خوشیرو له ما د خپل اجازه د انعام ماته ملو نشو ماجه الله مبارک سیوا دا پشي زبان چې دا ډېر خسته ژبه ده خو ما پنځه کاله حاجي صاحب د سلسله خو ما یو خبره خسته نه کړه زه ګورې په پیل ځل باندې واده لاړم نواب کاکا سره वो सारे सारे माते सड़ी मुश्किल और डॉक्टर गुलाम अहमद आई एम मोड़ी को गुगरी गेली
ما چې دې څه وایي دا تا ته ستړي مشي مړه صاحب نو دا پشي زبان چې کله پوخاني حکومت کې راغله دوی دا کله شینکو به ډېرې خوښې وي نو په دې دروانټه کې دا اوس فضابول کې صاحب ما ته مخامخ ناست نو زمونه ولې خلک صبر وکړه کو زه د شینوار ژبه کوم چې پلار غولې څو کړه صاحب لکه سادهګۍ درځو په الله یې کوم دا په خاطر سادهګي و زموږ شینوارو کو ډېر مینه محبت وردا موبایل نه وي صاحب نو کاغذ باندې به لمبر لیکل او پیسو والا ته بلاړو پیسو والا ته ول چې ها خوټي لمبر لګ ملاو کړ چې لمبر به ملاو کو الو سلام علیکم سرکوزیا څوک غړاږي خدا سے چلو کړه چې جمرات خان سره ما خبر وکړه چې خالمس په دی راکې وګوره پینځه منات پین مخلاج په فقتی گور کړ وګوره باندې غول بیا از مازوی ډبولا خسبا ډیر بیا د دې ما په استاد سترګو آیا دا صرف دا خبره دی د وجه کومه چې زمونږ د شینوارو په ژبه کې ډیر خواږه دي دوی چې بکله خپل کور والا سره خبرې کوي الو السلام علیکم وانا پیژندم ماړي ګور خلاص ستا تیر کړم ستاسو از په خور خار راغلی ما کو تشای لګي تشای نو خلاص دې خو به په میو تشای سبا دا خو میو مون پتا سو ته ویل شنو شر تر کوم پړی نو سبا سادهګی دا خای عمر ګری فرمایش راکړي تاسو دې په خدای قسم کو نن به تاسو باندې خپه شو نور موږ د جبو نه انکار نشو کولای کو ټکمنټریم کوم ځبا پارزان قیمت کې می پروګرام کولو یو وجې سے ټول د کوچانو پروګرام 2 بجې وی یو وجې سے د لاس نمونی ولما مته وره خدای وره انعام دې خدای دې زکه خدای دوی نو سبا کوچانو پروګرام 2 بجې وی یو د وجې سے د لاس نمونی ولما مته وره خدای وراستی چې موږ ډېر خوشاله دي کوچانو په سم چي وای مولجی سے وته مشکاله وشو چې زدا فن کوم ما یو کله ټارګټ کړم خو غب شپ لګو خدا غدا مطلب چې د کوچانو مبارک خو یو خبره وکړه نو ما ورته ډیر معذرت سره ویل مولجی صاحب من شینواری تاسو کوچان است تاسو دا یو خبره ډیر مشهور ده تاسو ولې یو خبره کې وایي چې ویږي کچاله وګراغلی ویږي مراد خان سس مالې وخزه مړ واره سړی هم دا دوا کوله چې ویږي یو دوا بو زمونږ یو شینواره ورغی نو زمونږ شینواره خو دې خبره نه پوهېدو چې ویږي یو دوا بو شینواره ناسته 10 منټه پسې لاس وجب کړ وی زه موخې نو دوا بو صاحب ډېر مننه ټیم مننه کومه یو اخیری خبر کوم صرف تاسو زړونو خوشاله لپاره کوم مکمل او خیر بیا به راشو او خفغان به مننه زه صرف تاسو خوشاله لپاره راغلم وی په دل خېلو کې اور کې پاس خطر او کوټې ته نو پلارو دې زوی را خوشا او به ورځي ازوی نه راکې وته تر زوی لاندې راو ورځي نو پلار په منډه ورغه وته زوی خو نشوي دا زوی وته دروپ مغینو کړ